د کتاب له سپېڅلي پاڼو. په مدینة المنوره کې یعنی حجاز مقدس کې هغه حفاظتي کلا چې د شامي قلا په نوم بلل کېده، دغه تاریخي کلا د مسجد نبوي د حفاظت او څار لپاره 1500 کاله مخکې د سلطان سلیمان خاني په ځانګړي امر باندې چې په خوب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم له عظیم بشارت وروسته تعمیر او تکمیل سوه. د دغه کلا په تعمیر باندې د عثماني خلافت له بودیجې څخه 1,00,000 دینار مصرف سول. متاسفانه د عثماني خلافت له نړېدو 28 کاله وروسته یعنی په 1950 میلادي کال باندې د تقلید منکرینو یعنی وهابیانو د جنت البقیع په شمول دغه مقدس او تاریخي کلا هم د شرک او بدعت تر ټاپې لاندې په بارود باندې تخریب او منهدم کړه. د کتاب له سپېڅلي پاڼو.